کومه بیماری د الله رحمت دی. کله چې یو مؤمن بنده بیمار سي دی پر دې باندې صبر وکړي، مایوسي او ناشکری ونه کړي، نو دا بیماری دا د الله رحمت دی. داغه مثال لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو مؤمن بنده بیمار سي یا هغه ته یو تکلیف ورسیږي، الله رب العزت د ګناهونه داسې ختموي لکه درخت څخه چې داغه پاڼې راایله کېږي. او دویم حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله تعالی وغواړي چې د مؤمن بنده ته غټ مقام ولره ورکم، خو لیکن د اعمال د غټ مقام ته رسیدلو ولا نه وي. په دې وخت کې الله رب العزت د باندې یو تکلیف راولي، یو بیماری ور باندې راولي، نو دی بیماری یا د تکلیف په عوض کې الله رب العزت د هغه بلند مقام ته ورسوي. نو دا بیماری بشکره د انسان لپاره د رحمت یو ذریعہ ده. کله چې ته 15 پراټې وخوري او قسم غټ خوراکونه وکي او بیا دا وایي چې بیمار یم، نو دا بیماری ته په خپل لاس راوستلې ده. کله چې انسان ته تکلیف ورسیږي، بیماری ورسیږي او دی پر دې باندې صبر ونه کړي، د شکایتونه کوي، مایوسی کوي، ناشکری کوي، نو دا بیماری دا د الله رحمت نه بلکې د الله طرف څخه یو ازمایش امتحان دی. نو په هر تکلیف، په هر درد کې، په هر غم کې به د الله نه بغواړو، مایوسی به نه کوو، د الله څخه به د عافیت سوال کوو. د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو